ودرېږه دا څه کوې زه د چا ملګری نه یم ته زما دشمن یې دشمنو مامونده اویله وستې ومونده ما دا ګل ته ویلي چې دا زما ملګری دی راځي به او راغی روغې ملګري تور بشکو ملګري زما خواله راشه ته خو د غر نه شاته یي دې خوا راشه راشه دې خوا مزې دې مزې بخیر علي دا څه کوې څه کوې شوټی مې بره ملګری شوې ته هغه یې ماله چې په خوبونو کې راتلې ته هغه یې ته زما ملګری شوې اوس زه د چا ملګری نه یم ته زما دشمن یې دشمنو لکه دا خو ستا ملګری دی دا خو غټ شیطان دی په دا د ګل پسې ځان رسوه که نه مړکی دی اوس به دې نه څوک بچ کوي زما کمال ته ګوره دی ماما کوز مې که کوز مې که که نه کوز مې که یېرېږم هلکه نور وایه دا سړی خو دې وجني نه خو څه مسلمان نه دی دا د ګل له ځان رسوه که نه خپې د باندې ږدي د میږي په شان دې چقی دادا ګله بچ مې که بچ مې که دادا ګله ولې زویه خیر خو دې څه سپوره په مخه کړی سپونه یم دادا ګله هغه دیو راغلی پوه شوې ما دا زما ملګری دی او خپې را باندې قودې د میږو په شانې چقولم خو ډېر په مشکله ته دلته راورسېدم ته زویه ته کښېنه خدای به خیر کړي زویه ته خدای به خیر کړي خو دادا څه خبر راله کوه که نو خرابوي زویه براغه رسېدلی پیر دی هغه نه دې بوځمه خدای به خیر کړي خدای به خیر کړي پیر صاحب نه دې بوځمه او بسم الله کوئ بسم الله که بوځم دې زویه ما ته پته چې په تا باندې د ټیشي اثر شو دی بسم الله الرحمن الرحیم راپاڅه زه ستا نه یېرېږي که نه زما نه به یېرېږي نه خدای به خیر کړي زه ته زویه راځه یا پیر صاحب دې پرې راله داسې تعویض وکړه چې دا خواښې مې چاړې شي بالکل به اور کې تې پرتی یم دا سخت مې درته ولیکو دا په برکیبۍ کې واچوئ او سکیبې او کوم تعویض چې مې درکړلی او کومه سوړه مې ځخیل ده په هغه سوړه کې به تعویض کېدي 15 ورځې به لاس نه وړئ دې پرې مې له ښځو ښکار کړی دی او دې سره به انشاءالله کار وشي السلام علیکم پیر صاحب وعلیکم السلام علیکم ډزېدلی پیر صاحب لکه ډزېدلی نه رسېدلی پیر صاحب رسېدلی صحیح ابۍ هم ناسته صبر ابۍ السلام علیکم په دې تندي مې ښکول که لړ شه مخ دې ورک شه ته زما په ډولۍ کې راغلی چې زه ته ښکول کړم ولې په کور کې ابۍ ښکلی نه مې دا خو ابۍ ده چېرته هغه زمونږ ابۍ ده که نه دا خو زمونږ ابۍ نه ده مسلمانه سوچ فکر کوه پیر صاحب دا څه ګنده خلک ستا خواله را روان دي دا پاک ځای پې ګنده کې پیر صاحبو زما دا زوی چې دی ده به اول په خوبونو کې پې کله څه کېدل او کله څه کېدل او اوس په ویښه باندې یارېږي پیر صاحب څه لږ دم درود د خدای لپاره وکړه چې دی ښه شي ووایه ورته وایه دیو دی وچقوو یا بچی دی داسې ورته ووایه ویم ورته ته کښېنه که نه غلی کښېنه پیر صاحب دا ګوره ستا په مخکې هم دا دیوانه دا خبرې کوي که نه څه اثرات پېښ شوي دي خو دې خبر چې څه شي اثر پېښ شوی دی پیر صاحب څه دې چې څه کېږي زموږ دړه نه که نه زموږ د اوسه کېږو به تاله درکړو چې زما دا زوی خدای ښه کړي دادا دی کوم ځای پورې رسېدلی دی یاره زویه دی ته قلاره کښېنه دی چې هر ځای ته رسېدلی دی ته په قلاره کښېنه اوس ګوډې ما ته ښکاري که نه چې په ده باندې اثر دی یا دې ورنوس پوخ خوړل دی او څه چل پې شوی دی څه جادو اثر دی پې خو تاسو داسې کار وکړئ دا خبرې رخصتمه خورئ تاسو ما کومه سوړه خوړله که نه هغه طریقه کار وکړه او ته ځه پیر صاحب د میلوانو له کار وکړه زما ستا سره د راز خبره ده پیر صاحبو ستاسو دې پردې له موږ ټایم درکړو خو زما په دې زوی څه دم درود وکړه چې موږ درنه ځو حاضرې دمه ماتېدله Aranga duranga sepi persanga itak bito pranga wade langa skari chaka atari matari sangur ke pendu lande khurp
پیر صاحب دی خو اوس ښه شي که نه او دی به ښه شي بیا به راولې ماله ښه بیا به یې راولو بیا به یې راولو ښه نو اوس موږ تللی شو بارې او ځئ تاسو ځئ ښه صحیح ده بارې موږ تاسو اجازه پرېږدئ خورۍ سترګې مو خو زمونږ ډېرې ولګېدې اوس ګپ شپ مه ځه څو په دې تندي مې ښکل کا لاړ شه د بڼ میلو ما خو د اوسه پورې خپل خاوند نه دی ښکل کړی نو تا به څه ښکل کړم د چنګڼۍ په شان دا لاسونه خاورې که شکل سپین دی او لاسونه خپو ته یې ګوره زه دا تور مخ دې ورک شه پیر صاحب دا خلک دې څه اخته کړی دی اسې دادا ګله ترورې ډېر بد ونه کړو نو مسلمانه د خدای نه بد به نه کوي تا دا کارونه کم ښه کې خو چې ټرت ابۍ ما خپل کړ ټرت ابۍ ما خپل کړ ما خو دا زمان یاده خو ګورې دادا ګلې د دې دم سره مې دا سر څه سپک شو ښه شکر دی چې ستا د سر نه بوج دې کم شو خو زویا تا ته ما ویل دا ډېر رسېدلی پیر دی خو تا نه منله او تا وی نه ځم وله دادا ګله خو یو کار اوس وکړه لاړ شه ګیراج نه دی هغه اخوا ګیراج په کوړه کې پای کې بوس پراته دي او خولې ترې راواله په پنډو کې او راوړه غواګانو له ښه نه دادا ګله څه کوې مړه بیا مې په سړي باندې چقه خو دومره رزیل انسان دی خو د بل مذهب دی مړه هغه ما پېژني پوه شوې موږ پې مه خرابوه راځه زویه څادر د کور نه به راوالو او مخ پکې پټ کا یوه سترګه پکې صرف ښکاره کا چې لار د دې به ښکاري د دې هغه نیکه هم تا نشي پېژندی راځه زنده باد خلک خو هسې نه وایي چې مشران د خدای د مرغوم نه وجني بس صحیح ده راځه څادر به راوالم دا مخ په بې پټ کړمه لوکوی نه پېژندم نو ډېر خوند به وکړې بیا به په څادر کې ګرځمه راځه دادا ګله یا الله د خپو نه اخلاص کړم دا څه زندیق دی یا لکه اوس ما ده ته څه ویلي چې دا په ما راپسې شو دی زه ښه ده نشته هلکه دومره حرامي سړی خو زما سره ملګری شه که نه ملګری شه څومره ښکلي به موږ په هوا باندې الوتو زه به وم او دادا ګل به و او دا به زموږ ملګری په خوبونو کې هسې دیو ماما ستا او زما د مرګتیا ډېره ښکلې ده خو لږ څه فروټ موټ راوغوښتو نو نوره به هم ښکلې شي وږی شوی یم مړه څه دې خوښې فروټو کې بس دا کیلې مې خوښې کیلې دې ته بازار نه راشي دیو ماما دا به دغه شانتې ځوړند دي او زانګې را زانګې به او که نه کته به هم راکوزېږي چې ویې خورمه په خوله کې خو نشم درکولی خو لاس په توغه ځه راویلی زموږ نه مغه اکبر باچا نسمن جوړ شوي دي کیلو ماماګانو لاس مې درغی ونه تختی دادا راځه مزې دي مزې د مدینې حبیبه ستا حرم یادېږي زما هلکه دادا نات مې ورته ویل خو اواز کې مې دغه نشتی ګوره لچک پکې نشتی که نه اوې هغه بل فلم دی ماما اوې تور پشکو وې پرې کور نه مه کوه سینه کې خاصه دي کور نه راځه او زبردست واورې دي واورې مزې وکړې ټول دې نه باندې څه تندر راتاو شوی دی ما خو ته بوسلو لېږلی دادا هغه سړی نه دا زندیق دی و هغه په ګیراج کې پروت و زه یې راوځغلولی هلته هم پروت دی هلته هم رسېدلی یا الله بیا مې په دې زوی څه چل وشو یا خدای پاکه راځه زما سم د کړاو نصیب دی پیر صاحب له دې بیا یم او دې بل راته وایم چې څه ښکلی سخت تعویض درله وکړي او چې تا الله ښه کړي نو زه به ښه شم راپاڅه زوی بسم الله که بسم الله الرحمن الرحیم دادا نو اوس بازار ته څه ضرورت هغه دا فروټ چا نه راواغېستو زما خو خواته نه کېږي زویه دا مې پیر صاحب نه راواغېستل چې دې بل موږ له د زړه نه کار وکړي که نه او زویه چې تا الله ښه کړي دا فروټ نو چې دا ټول دنیا به زه ورکړم خو چې تا الله ښه کړي راځه السلام علیکم پیر صاحب وعلیکم السلام بخیر علی وخه پیر صاحب ښه دې ته کوم ضرورت وشو نه یوه پیر صاحب دا خو ستاسو حق دی پیر صاحب هغه زوی مې بیا څه چل شوی دی ته د خدای لپاره دا کتاب ولا وګوره ته پیر صاحب مشره کتاب کتل چې که نه دا یو ډېره غټه ګناه ده او دا شرک دی ها پیر صاحب لکه کتاب کتل چې دا هم غټ ګناه دی او په شرک کې راځي
د دې خو موږ ته ډېر سره پته نه وه مشره د دې خبرو نه ځان خبرول پکار دي او د غیب علم الله سره دی ها پیر صاحب صحیح ده چې موږ ځان د دین نه خبر کو خو زما د دې زوی به څه کېږي مشره الله به خیر کړي بچیا دا راته وایي شپې په تیاره کې ته ګرځې او پیر صاحب موږ ملګري ټول د شپې راوځو که نه او ځانه ګټې راوالو لوبې کوو او ګټې ولو په تیارو کې داسې په مخه ځانه لوبې کوو د شپې نو چې پیرانو کور ته ګټې ولې نو دا چل خو به پکې که نه او مشره دا راته ووایه چې دې تا په سکول کې او مدرسه کې کښېنولی دی نه پیر صاحب ما خو نه دی سکول ته کښېنولی او نه مې مدرسې ته کښېنولی په دغه زه ثابت روز په دې غره کې بيزي ساتم پیر صاحب د دې بچي د مستقبل مجرم ته یې مشره دا څه وی پیر صاحب نو اوس به څه کوو اوس هم وخت شته مشره دی په سکول او مدرسه کې داخل کا د ده په زړه کې د الله او د الله د رسول مینه پیدا شي په ده باندې پیریان اثر کوي او نه جادو اثر کوي ټیک شو دی به هم زه مدرسې ته کښېنوم او هم به سکول ته کښېنوم په خپله به هم د پوهې کوشش کوم انشاءالله پیر صاحب ستاسو په دې خبرو زما عمل دی مشره په پیرانو میرانو پسې مه ګرځئ او په الله او الله په رسول باندې یقین کوئ او په کور کې د قرآن تلاوت کوئ هېڅ هم نشته او تاسو ځئ الله دې خیر راکړي ځئ الله دې خوشحاله کړي پیر صاحب دا مشوره دې موږ درلاړو پیر صاحب هغه ته نصیحت وکړو چې پیرانو پسې مه ګرځئ او په خپل ځای دا کار کوئ یاره ایبا د دې کار نه توبه وباسو د آخرت تاوان نه پکې او الله ته به ظاهره کېږو او بس ته استغفار کېږو نوره ډېر ګناهګار یو حرامې روپۍ خوړلې دي الله دې معافي کوي الله دې موږ معاف کړي موږ ډېر ګناهګار یو او ډېر بېوسه یو الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله دې زموږ په حال رحم وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دا کاران خو نه راځي چې دا کور سر پوره شي که نه بیا دا به همدا خیره سره تیار شي او بله خبره ده چې دې له د خیره سره تاله واده کوم دا شرمېږم داسې خبرې مه کوه مه شرمېږه که نه بیا مه شرمېږه خبره واوره یوه خبره مې بله یاده شوه زه ګوره مدرسې ته به داخل شم قاعده به ویم خو ګوره سکول کې نه دی سکول کې به ما په لسم کې داخل بیا به د کلي خلک وایي دا واړه چې دومره لوی سړي ته ګوره په اتنا کې ناست دی بیا د خیره سره تا خو لسم زه به دې په دولسم کې کښېنوم خو یوه خبره مې واوره ماښام کې به یو ګټې بې پزونه نه ولې یو به د کور نه بهر هسې نه وځې بې پزونه ټایم ماسخوتن یا داسې ټایم کې که نه او مولوي صاحب چې څه ویلو په هغې به عمل وکړې غوره بس صحیح دی زه راځه بس سبا به ما بیا په دولسم کې مې داخلې او دا واده خبرې به سبا ته مخکې نه کړې زه شرمېږم سواد KBK واینز شاپینګ سنټر نه تاسو ترلاسه کولی شئ هر قسم ډیکوریشن سامان هر قسم ګفټس پته یاد ساتئ اکبرجان پلازا چینار بابا خوازخیله سوات نو مرګرو کم خلک چې خواهش لري زموږ د خاکو په ذریعه خپل کاروبار پروموټ کول غواړي یا خپل ایډورټایزمنټ کول غواړي نو بالکل په دې واتس اپ باندې زموږ سره رابطه کولی شئ او زما پینس ته کم ملګري چې موږ خوښوي لازمي زموږ د دوکان ته یو چکر راولګوئ دلته کې به ګپ شپونه کوو ملاقات به هم کېږي موږ به ستاسو انتظار کوو دغه زموږ واتس اپ نمبر دی د لوی الله پامان